السلام علیکم. وی تیروي خو ژوندون ځان د پاره هر څوک جون خغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. زما چې څومره یاران دوستان دي خو په وطن کې خو د وطن نه باري، خو نارینه دي، خو زنانه دي، خو ماشومان دي، خو بوډاګان دي. نو زما را طرف نه د مینو د خلوص ډک ډک سلامونه منظور کې. الله هم خوشاله آباد لره چې په هر وطن کې په هر ځای کې ما ته پته ولګي چې ما سره پښتانه څونه مینه کوي او څونه خفګان ما سره وکړه په دغه یوې ویډیو مرګرو. زما او د اسلامي چې کومه جاخه راغلې وه نو هغه کتونکو ته هم ښه پته لګي په سوشل میډیا ډېره زیاته مشهوره شوې وه. چا به وي دروغ دي، چا به وي رښتیا دي مرګرو. نو دا ما چې کومه ویډیو شروع کړې ده دا ویډیو د سر نه واله انډه پورې وګورئ، تاسو ته به د دې ویډیو د حقیقت پته ولګي. خو مرګرو ما چې په کوم مقصد کړې ده که نه نو هغه الله ته پته لګي. ټیک شو. خو دا ویډیو تاسو وکړه تر اخره پورې نو ما ته په کمنټس کې ووایه چې دا ویډیو ما غلطه کړې وه خو ښه مې کړې وه، او خو غلطه مې کړې هم ووایه خو سمه مې کړې هم ووایه. نو مرګرو موږ سره اوسئ او دا ویډیو د اخره پورې وګورئ. السلام علیکم قدرمنو ملګرو د اجرې ناستو کسانو. ډېر ښکلی محفل موږ را جوړ کړی دی. مینوالو نن کم از کم یو هفته وړاندې مغاز او د دې اسلم یو ویډیو چلیدلې وه او ډېره زیاته وایرل شوې وه. هغه چې نو ډېره لرې پورې تللې وه او حقیقتا داسې وه چې دوی دا ویډیو داسې جوړه کړې وه چې هغې کې یو داسې ډرامه اچولې شوې وه. زه به درته ووایم چې ډېره بهترینه وه او هغه ویډیو باره کې بیا موږ ته ډېرو خلکو ټلیفونونه وکړل، تر د اے سی تر د ډي سی پورې ټلیفونونه وشو او هغوی مطلب دا دی چې مغاز او اسلم یو بهترین ایکټینګ کړی. هغه ویډیو و ستاسو د سبق اخیستو دپاره، ستاسو د خوشحالولو دپاره دوی یو داسې ویډیو تیاره کړه چې یقین وکړئ چې موږ هم پرې نه پوهېږو چې عدنان به دا ویډیو دا سنجیده ده او که دا مطلب دی دوی یو ډرامه کوي. خو بیا وروستو چې موږ ته پته ولګېده نو هغه ډرامه وه او هغه ډرامې هیرو چې دی نو هغه مغازو او دویم چې دی نو ورسره بل هیرو چې هغه زمونږ اسلم خانو. نو زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې زمونږ ملګرو یو داسې ویډیو جوړه کړه چې هغه په سوشل میډیا کم از کم 30 لاک کسانو د اوسه پورې کتلې ده. نو دوی له زه خراج تحسین داسې ورکوم چې دا کار به موږ له اول کولو، خو اوس سوشل میډیا داسې کسان پیدا کړل، عدنان، مغاز، اسلم، ګوهرجان خو پکې نه یادم زما د ټي وي ایکټر دی، خو دوی هغه ویډیو ډېره زیاته حقیقت ته ورنږدې کړې وه، داسې ورنږدې کړې وه چې په ایمان چې ما ته به هم در ودې 560 رینګونه راتلل. نو ملګرو دا ویډیو چې دا ویډیو وه ستاسو دپاره وه چې مطلب دی په معاشره کې تاسو شرطونه مه لګوئ، په دې باندې کورونه روانېږي، په دې باندې مطلب دا دی تربګنۍ جوړېږي، دشمنۍ جوړېږي. نو ملګرو خبره ډېره زیاتې نه کوو، خو صرف دونه مې درته ووې چې دا دوی یو سنجیده او ډېره زبردسته بهترینه ویډیو دوی جوړه کړې وه چې خلک تر اوسه پورې دا وایي چې دوی دواړه اوریجنل جګړه کړې. عدنان صاحب ووایي تاسو څه وایي دې باره کې تاسو څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو ټولو ملګرو ته سپیشل سلامونه. بالکل څنګه چې عزیر صاحب خبر وکړه چې داسې کرکټر یې کړی و چې هغه ټوټل ریالټي وه. ډېر داسې خلک چې کم دی هغه سیریس اخیستی و، بلکې ما پخپله پرسنلي ما داسې سیریس اخیستی و چې ما وی یاره دوی په رښا جګړه کړې، داسې لاس یې اچولي دي. خو چونکې هغې چې کم 2-3 مخکې ویډیوز دي تاسو چې هغه وګورئ تاسو ته به د دې ټوټل ریزلټ راوځي. یو اصلاحي میسج په دې کې پروت دی چې بھئی کرکټ یو گیم دی، یو شغل دی، یو لوبه ده، په دې باندې شرطونه تړل نه دي په کار. په دې چې کم دی د خاندانونو دشمنۍ جوړېږي، په دې کې چې کم دی خبره ډېره ورانه ځي، جنګ جګړه پکې جوړېږي. دوی پکې یو داسې میسج ورکړی یو داسې کرکټر یې کړی چې دوی پکې شرط ولګوي په دواړو ټیمونو باندې چې یاره دې به ګټي دې به ویلي، هغه بیا پکې یو کس شرط وګټي. چونکې لوبه کرکټ یو داسې گیم دی چې ظاهري خبر ده یو به ګټي بل به ویلي، هغه دوی په هغه شرط یو بل سره وران شي او ډېر زیات چې کم دی خبره انتهایی سنجیده شي دوی. چونکې یو کرکټر
خو ډېر زبردست کرکټر و. زه به دا خبرو کوم چې په واینس کې فار د فرست ټایم داسې یو کرکټر رالو چې هغې د خلکو هغه زړونه داسې کړه چې هغې بالکل سیریس سایډ ته بوتله چې یاره حقیقت کې د دوی چې کوم کرکټر شوی دا سیریس شوی دی. یقینا زما هم زړه ته ډېر زیات دا کرکټر ولګېدو، زما ډېر زیات خوښ شو. نو دې کې نور داسې سیریس خبره نه وه. د دوی په ریښه جنګ جګړه بالکل نه ده شوې. موږ راغلي یو د دې وایند اپ دپاره د دې ویډیو د ریزلټ دپاره چې بهی د دې خبرې مطلب صرف دا دی چې تاسو په هر قسمه قومي لوبې باندې تاسو شرطونه مه تړئ، په دې باندې جنګ جګړې مه کوئ، په دې کې چې کوم دی دښمنۍ جوړېږي، خانداني دښمنۍ به جوړېږي. تاسو پکې چې کوم دی بالکل سیریس ما خلک شرطونه مه تړئ، چونکې اوشول داسې د دې ویډیو مقصد هم داسې و، د دوی کار هم داسې دی چې د معاشرې عکاسي کول دي، د دوی په علاقه باندې وشول، د دوی په دې خواوشا کې داسې شرطونه وشول، جنګ جګړې وشوې. نو بالکل ماشاءالله مغاز به چې کوم دی روغ دی، سر مری نه دی مات، بالکل ټیک ټاک دی. مننه جی مننه. بالکل ټیک ټاک دی ماشاءالله، هیڅ فرق پکې نشته. یو کرکټر خو داسې کرکټر یې کړی ماشاءالله، زه ترې انتهایي په خپله ډېر زیات متاثره شوی یم چې ما هم یو ټیم کې وګڼل چې بهی او حقیقت اصل کې خبره دا او دا کوم روانکار نه دی دا چې موږ اوس ریکارډینګ کوي صادق د هرمونتوب د داسې کرکټر کړو چې کیمرا لاندې کا الکه خپل لاندې کیمرا آندا نه دیوال ته نو د وسروم پوره شي کړ دا کیمرا داسې طریقې سره خوځول چې خلک دا غنل چې دا حقیقت دا شي. د ټول نه چې کم پنچ چې کم پکې راغلی هغه چې کله په جګړه کې کیمرا خوځېدلې ده او هغه چې وی جامې دي وشلو نه کسر دی ولا ما ټول لوب هم دې صادق کړي ماشاءالله دې کې د ټول نه غټ کردار چې دې صادق هم دوی چې کم دی ماشاءالله ډېر زیات خسته میسج ورکړي دي، ډېر زیات خوشاله شوم. داسې قسمه ویډیو چې کم دی زموږ مخې ته راغله، ډېرو کسانو به ډېر سبق اغوستی وي. نو اخره کې بیا یو پیر تاسو ټول ته دا وایي چې بهی دوی دواړه ماشاءالله دوستان دي، یو ځای ویډیوګانې کوي، د بچپن ملګري دي، خو صرف دی وښودله چې بهی په داسې قسمه شرطونو باندې داسې قسمه جګړې جوړېدی شي. تاسو مهرباني وکړئ. نو عدنان بهی زه خبره کوم څنګه چې وزیر صاحب خبره وکړه او تاسو خبره وکړه په خیبر پښتونخوا کې بیا خاص کر په 400 کې یاره زه تاسو یم چې په کور کې به د یو وخت روټۍ او د بل وخت روټۍ بینی او شرط الکه راځه شرط لګو په معمولی خبره باندې شرط لګی. نو اسې ځکه کې مې یو شی را جوړ کوم الکه پر کرکټ هم خلک شرطونه کړي. اسلم ته مې وی سار رالم اسلم ته مې وی لکه یو پټ پکو بس ځان تیار کا ما پینټ را واغشتي او بیا مې صادق په کله کې کیمرامین دا د بتا راځي چلے داسې بچلې نو هغه موږ وکړو. خو موږ ته دونه پته ولګی دا چې الحمدلله هغه ویډیو ما خپل چینل لور کا تورمزی واین دا هغه په 24 غنټو کې 30 لک کسان وکړه. نو ما تر خپل یارانو دوستانو پته ولګی دا چې ما سره دونه مینه کوي چې قسم په خوره په غشپ ما موبایل بند کړی دی. موبایل مې صرف او صرف په دې وجه بند کړی چې یاره چاته به مې وي دروغ دي چاته به مې رښتیا دي او هغه کرکټر خلکو سیریس کړی. نو په دې مو اسلام هم ډېر زیات خوشاله شو چې یاره کرکټر موږ سیریس کړی دي. نه ډېره لا تاسو چې کوم کوشش کړی دی کوم کاوش هم کړی دی همداسې ته ډرامه وایي چې په ډرامه یو سړی خفه شي نو هغه ډرامه وځي. لکه که یو ویلن یو کرکټر ادنا نه وکړي هغه ویلن دستا غوسه وځي ته خدای غرق کا تباه شي مړه دې کړل نو بس بیا چې هغه ویلن کرکټر والي خیر د خبروم ټیک ده لکه مغه د اوس داسې یو کامیډي یو شسته تیار کا ځکه چې مینه وال ډېر زیات پکړی دی دا تاسو راغوي زیاته مینه ده نو بهر کې لکه دا ماته پوه چې زمونږ د ټول وینځونه چې څومره دي دا ډېر په مینه موږ د مینه وال ګوري موږ خپل کوشش کوو مهنت کوو. نو اوس داسې یو کامیډي شسته دی نه پس تیار کړي چې مینه والو د زړه واپس خوشاله شي او د نیکسټ ټایم لپاره بیا مطلب دا دی چې داسې نو د خدای مسلمانانو دغه ته خو ته بې وقوف انسان یې که نه ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دی وي دوست خو هغوی چې په سخته کې دې په کار شي دا دوی رانه دي پاسې مړه په سخته کې په کار راشي نو خو داسې هم نه کنه چې بس ته به دا جنګ جوړې او خلک پر راځي. عدنان بھائی دې سړي سره ما زما له روغ وکړه یاره بس تاسو روغ راته غاړه زه رمن عدنان صاحب چې تاسو زموږ د خبره کې کېناستئ او زموږ د اخري میسج تاسو زموږ مینهوالو له ورکړو تاسو ډېر شکریہ ادا کوم. اخري میسج چې کله کې به زه تپوس کوم عدنان به ډېره مننه چې د کرکټ دغه سیمې نه رالې عمر له چې کوم دی دا خبره چې کوم دی زه د بیک سایډ نه کوم ځکه چې کیمرامان یې ولیدم خو نن سبا چې کوم دی زمونږ په جرګو کې داسې قسمه فیصلې کېږي چې هغه فیصلې بیا جنګونو ته لاړې شي هغه دښمنو ته لاړې شي. خاص کر زمونږ د دیر په سیمه باندې تقریبا 2-3 واقعات وشو چې ډېر مړي پکې وشو. نو د جرګې چې عمر له فیصلې هغه به د انصافي نو د جرګې کومه فیصله چې نن وشوه الحمدلله هغه د مغاز او د اسلم ترمنځ وشوه. دا مثلا هم داسې نه وه چې د هغې نه چې کوم جګړه جوړه شوې وه هغه موږ یو پرینک جوړ کړی یو موږ چې کوم دی بای سکرپټډ بای پلان یو پروګرام وکړو خو هغه مینهوال ډېر زیات خوښ کړو. نو الحمدلله هغې نن چې کوم دی دا رنګ راوړو
چې په هغه کې دونه مینوال موږ ته رنګونه کړي چې زموږ د هر عملګري موبایل بند و ځکه دغه یو تپوس به کوو چې یاره څه چل شوي دا موږ ته د هغو خلکو مینه ده چې ولې څه چل شوي دي نو ډېره مننه ستاسو ادا کوو چې تاسو راغلې د عزیر صاحب ډېره مننه د ګوهر بی ډېره مننه او د راتلونکو ټولو مېلمنو یو جهان مننه چې په دغه سلسله کې راغلل او خلکو ته د حقیقت واضح کړه چې دا یو پلانټډ یو چې کوم دی بای سکرپټډ کهاني وه او هغه د داسې طریقې سره وشوه چې په هغې کې حقیقت خلکو ته وړاندې شو او دغه شي نه ځان وساتئ نو ډېره مننه ستاسو یو جهان مننه خوشاله مننه ها عدنان بھائی اخره کې بس میسج هم دغه ورکړئ چې په اسلام کې شرط هم حرام دی او د شرطونو نه ځان هم ساتئ او گیم تر گیم په نظر وګورئ جی بالکل زما چې څومره مینوال دي څومره پښتانه دي په ما مین دي هغوی دپاره به یو د خپلو پښتنو دپاره یو سپیشل میسج چې به یې په کرکټ باندې فوټبال باندې هاکۍ باندې داسې قسمه شرطونه تړل حرام دي بالکل تاسو چې کوم دي شرطونه مه تړئ او په دې کې چې کوم دي د زړونو اختلافات پیدا کیږي یو بل سره دښمنۍ جوړیږي او انشاءالله موږ به کوشش کوو د مینې محبت د یو بل د سپورټ د یو بل د مرستې یو لاس خبره اخره کې ویډیو راغونډو ده چې سلام وکړو یو خبره به اخر کې داسې کار دی وروره ما کیمره نیولې ده زه به اکشن وایم ستاسو دواړه چې کوم دی داسې قسمته شرط لګولی دی او یو بل سره چې کوم دی روان شي اکشن اسلام او مغازه هغه تا چې په ما د موټرسایکل بیللې که نه نو ته اوس ما له راولې نه ته خو دې مسلمانه خو 2.5 لک روپو نو تا له په 1 لک روپۍ درکړم یاره که نو تا وایي چې ته به 1 لک روپۍ راکړې او زه به له 2.5 لک روپو ګاډی نه چې راشد ما ګنو دا پیسې به تا راکړې وي د خدای مسلمان دا به ما درکولې نه دې خولې ته ګوره دې کار ته ګوره رخصه ده تاسو ګورئ خاص د خولې ته وګوره او کار ته وګوره شابه موټرسایکل نه 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 د اسلامي یو چقوړ خر دی هغه دې ما ولا خرڅه باټې د پروګرام په اخره کې زه یو شعر ډالې کوم چې عدنان به ما ته وکوي یو شعر وته وای زه خو شاعر نیم خو یو شعر وایم وی بوت پرس نیم چې د ځان سره بوتان ساتم مې تصویر ساتو نه د تصویران ساتم زه به ترسو مطلب پرس یاران په څنګ کې ساتم زه به ترسو خپل نستونو کې ماران ساتم اسی د مینې نه مرګري راته پیر وي خو زه هغه پیر نیم چې د ځان سره موریدان ساتم او مغازه دا یو عادت مې نه ځان ډېر خوښ دی مرګري کم ساتم خو شکر دی ناراض